راځو چې د دغه یو تصویر به چې دی په دې غونډ ورقه کې څنګه فکس کولی شو. کله چې تصویر راولو په دې شکل یې راولو نو موږ ته به لږ شانته جنجالونه ډېر زیات لکه منځته راشي. لکه فار اګزامپل دغه عکس مې راواخیست دلته مې راوړل، اوس به زه دا داسې فکس کوم او داسې دا یو نیم ستونزه ورکوي. د دې لپاره به بیا راشي دلته او یو پوزیشن به ورته بدل کوي. نو هغې نه پس چې دی تاسو کوم طرف ته وړلی شي راوړئ، دې طرف ته یې وړئ، دې طرف ته یې داسې وړئ او په دې رقم باندې وړئ داسې. خو دغه لږ شانته داسې دغه غواړي وخت درنه غواړي. څو قسمه تاسو کولی شئ چې دی یو تصویر چې دی په یو ورقه کې څنګه فکس کولی شي دا رقم باندې. نو یو خو دا ترتیب دی چې یو دانه به داسې کوي. که داسې نه کوي نو یو ترتیب یې داسې دی چې دلته لاړ شي دې ځای کې او د پیج لیاوټ ته لاړ، هغې لیاوټ ته لاړ شه، لیاوټ کې د مارجن باندې کلیک وکړه او په مارجن کې چې دی لاست نمبر چې دی کسټم مارجن دی په دې باندې کلیک وکړه او دلته دا پاس چې دی ټاپ طرف ته چې دی دام صفر کا، دا بلم چې دی باټم صفر کا، لیفټ او رایټ ټول صفر کا او دا اوکے کا. خو تا ته به دلته یو میسج درکوي نو ته به هغه میسج چې دی اوکے فکس نه بلکې اګنور به یې کړي. یو فکس درکوي یو اګنور درکوي، هغه به ته اګنور کړي. چې کله مطلب تر اخري ساحې ورسېدلو اوس ته تصویر د انزرټ ته لاړ شه، د انزرټ نه تصویر راواخله. داسې فار اګزامپل زه یو تصویر راخلم، دغه تصویر مې راواخیست او دلته مې چې دی اوکے که. نو د دې لپاره دا به اوس داسې ګورې په دې رقم باندې فکس کړي. داسې داسې هم چې دی که غواړې داسې فکس کوي، خو دا ولې داسې موف کېږي نه؟ نو د دې لپاره به راشي یو ټیکس ورته ځای ورته بدل کړي او د دې نه پس چې دی بیا په دې رقم یې کولی شي. لاندې کوم ځای که خالي اوسېږي لکه داسې دلته ځای شته دی نو دا داسې راکش کړي په دې رقم باندې. نو په دې ترتیب داسې هم کولی شي. او که داسې نه کوئ یو بله طریقې چې دی ورسره کوي دا کته کوي او د دې لپاره چې دی تاسو لاړ شئ دغې ته لاړ شئ، ډیزاین ته لاړ شئ. ډیزاین کې دلته لیکلی دی چې دی پیج کالر، په دې باندې کلیک وکړئ. افیل افیکټ ته لاړ شئ او دلته پکچر لیکلی دی، سلیکټ پکچر واخلئ. داسې ورک اپلاین باندې کلیک وکړئ، تصویر راواخلئ او اوکے کې داسې. او هغې نه پس چې دی بیا تاسو دا اوکے کې دا رقم دا تصویر په دې رقم باندې راځي. دا چې کله تاسو څومره زوم کوئ داسې هغه ته ډېر تکرار راځي. خو ولې که چېرته تاسو هغه ساحه لږه کوئ نو دا رقم بیا تاسو ته ورقه ټوله په دې رقم باندې هم نیول کېږي. نو تاسو ته چې کومه طریقه اسانه وي د هماغه نه استفاده وکړئ. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې دا یو ورقه ټوله چې دی په دې ترتیب باندې ډکه کړئ.